دا تقریبا خاورې دي یعنې په کوټه کې خاورې پرتې دي شیرامده ښه یې شتنه ورسره وکړه شیرامده ستړی مه شي ستړی مه شي ستړی مه شي لاس ورکړه شیرامده ستړی مه شي دغه د دې یتیمانو هغه د کور ظرف او لوښي دي زما کیسه یوا د غم کیسه دا ټوله د اوښکو او د نم کیسه دا شاعر تا ته به یې څنګه وایم د درد او ویر او د ماتم کیسه دا دام څه پخ کړي وو ګوبۍ له کومه کوم دغه راوړو دوستانو د عبدالک کور ته راغلي عبدالک د مور یوازینی نه بلکې مشر زوی ده او تر دې یو بل کشر هم شته د دوی مور بیچاره بې سرپرسته ده یعنې بې خاونده سوې ده او دی د دې کور یوازینی سرپرست پاته ده احسان صاحب د کور ودان وي تصویرونه یې خپاره کړي وو دلته د دوی احوال اخیستو ته راغلي وو یو څه اندازه خوراکي مواد یې ورته راوړي وو تر هغې وړاندې د دوی مرسته د البشرا ملګرو کړې وه کور یې ودان یو څه اندازه خوراکي مواد یې ورکړي وو هغه تصویرونه موږ ولیدل تاسې به هم لیدلي د زندګۍ ځای نه ده د ژوند ځای نه ده لویه بدبختي بیا دا ده چې د دغه کوچني مور عصبي توازن هم له لاسه ورکړی ده یعنې اعصاب یې نورمال نه دي دغسې اوس تاسې په دې اطاق کې اوسئ شپه مو دلته یي دلته بیا در باندې اچوئ څه شی دغه بړستنې کوټه ګرموئ په څه شي باندې نه ګرموئ یخ مو نه کېږي دا کالي مالي او دا شیان د کومه کوئ په کوټه کې خو داسې شی شته هم نه چې درته ولګوئ بیا یې رڼا کوئ په څه شي چې څه شي بتۍ د لاس بتۍ ما ته احسان صاحب ویلي وای کله کله د رڼا لپاره په کوټه کې اور بل کړي په بوټو باندې کوټه مو توره سوې هم ده دغه رقم معلومیږي چې دا مقصد توره ده وضعیت یې خراب ښه چې د توره شپه یې بیا اور کې بلوئ دوستانو د دې کوټې حالت وینئ دا تقریبا خاورې دي یعنې په کوټه کې خاورې پرتې دي دغه یو پلاستیکي ډېر پخوانی فرش پکې هوار دی او دا د دوی هغه د ژوند توکي دي چې مثلا دوی ورباندې ویده کېږي او اوسي نیالۍ ده دا نیالۍ د وو توشکه ده دا یې بړستن ده دا در باندې اچوئ زوی هغه در باندې اچوئ دغه در هواروئ ښه خو دا خو هم د اوسېدو نه د کوټې دیوالونه داسې دیوالونه دي الهام صاحب چې مثلا تاسې که د جوماتونو هغه د اور ځای کتلی چې هغه اور پسې اچوي هماغه رقم ژوند او زندګي ده دا یې بازوان دي په بازوانو کې دغه هغه د زینت لپاره یو شی راځړېږي نه دا مثلا هغه استي او نیستي د دې ماشومانو د ساتیري او د دې څه دغه یې بالښتونه دي کمپلې او بالښتونه دا بالښت ده دا یو بالښت لرئ یو څو نور هم شته هغه هم دغه رقم دي دا هم بړستن ده خلاصه زندگی نه ده یعنې دې ته سړی ژوند نشي ویلی هغه د کوټې یوه برخه ده چې موږ غالبا په هغه روغو او جوړو کورونو کې که یې داسې فرض کړو د حیواناتو لپاره موږ فکر نه کوم چې دومره غیر منظم ځای دې پرېږدو چې موږ د کور یو څاروی دې په دا رقم ځای باندې ولاړ واوسي شاعر زه هم مخته تلل غواړمه د تورو شپو شیرامده ښه یې شتنه ورسره وکړه شیرامده ستړی مه شي ستړی مه شي لاس ورکړه شیرامده ستړی مه شي دوستانو دغه د دې یتیمانو هغه د کور ظرف او لوښي دي د دې شي د اوبو لپاره کار اخلي دغه یو دوه تور چایجوشونه دي نو داسې خاص سیستم دی په دغه کې دیګ پخ کړی دا غوړیم پکې وچ سوي دي خدای پاک خو ته ښه پوهېږي دا یې د څښاک او هغه د اوبو د استعمال لپاره بدنۍ دغه یې لوښي دي یا ربه توبه یا ربه توبه یا ربه توبه او دغه یې حمام ده حمام داسې نه معلومیږي لکه چې په نږدې وختونو کې الهام صاحب استفاده ځینې سوي زه خو دا ورننه م وتلی شم که نه شم ورننه وتلی
مقصد دا د استفادې ځای نه ده بیخي ګډوډ ژوند د له تشریح کولو وتلی د باور مو وس زما کیسه یوه د غم کیسه ده ټول د اوښکو او د نم کیسه ده شاعره تا ته به یې څنګه وایم د درد او ویر او د ماتم کیسه ده زما کیسه یوه د غم کیسه ده. دوستانو دغه د مخ خورکۍ چې تقریبا حالت یې غیر نورمال ده اعصاب یې کار نه کوي او دغه یې زوی ده دغه زوی یې تقریبا هغه د چا خبره هوښیار هم ده او روغ هم ده خو تر اوسه ماشوم ده د کار کولو توان نه لري دغه بل یو بیا بیرته د دې په څېر باندې یو زوی خدای ورکړی ده چې هغه هم تقریبا نیمه فعال هم نه ده بلکې غیر فعال ده مکمل یعنی دا معنا چې کاشکې دا روغه وای تر څو پورې دغه دوه اولادونه کلک پورې تم کړي وای خو بس انشاءالله دغه روغ سړی به ور روغېږي خدای مهربانه ده ځوانېږي به بیا به د مور خدمت هم کړي موږ نن دومره په وس کې پوره وو چې په بازار کې هغه د احسان صاحب د ملګرو په همکارۍ یو څه شی ورته راوړو دغه د خونې فرش یې ور نه وای کلي خو هدف دا ده چې د دې د ژوند د تغییر لپاره یا د دغه ماشوم د راتلونکي د ښېګړې لپاره به ستاسې دوامدارې همکارۍ ته موږ اړتیا لرو تر څو دی وروزو دی تکړه کړو چې دغه خپل کور او دغه مور چې په ناروغ حالت کې دی وساتي نن مې د خود زړګي زوال چا وکړو تیغ نه دې خرابه ده تیغ نه به هم درته راوړو که خیر و صحیح ده روغه تیغ نه به درته راوړو صحیح ده جارو دې غوښتو جارو دغه ده کم ورکوئ ده دا صابون ده هغه سامان په کالی پرېمنځي شرامت دغه او تلک دغه بوټون پرېمنځي صحیح ده کالي به ګوره هغه کوې کالي به دوی تاتې نه ورخیرنه یې ښه دا د ګوره اوس صابون شته لګن هم راوړ که نه په هغې کې درته اچوه هغلته یې پیتاوې ته مینځه بېرته یې وریا واروه ښه دغه دغه که په کولي مینځي صحیح ده ښه په دغه کې به وړه لنده یې بیا د کالو لپاره بله درته راوړو صحیح ده د کالو لپاره به بله درته راوړو واوره خو غوږ شوایم څه شاعره درته کوم د ژوند کیسه شاعره د زړه کتاب کې مې یو لیکلی واړه حالات د ژوندانه شاعره ډېر دلته زما په شان بې کوره ګرځي ډېر یتیمان دلته بې موره ګرځي دلته یتیم احساس چا وانه اورېدو دلته یتیم تل بې ټکو